نو نن درته د الحاد قدیم او د الحاد جدید په منځ کې فرق ذکر کوم. ځکه تاسو مخکې ورځو کې دا خبره ذکر کړې وه چې د الحاد په اعتبار د زمانې سره په دوه قسمه دی. یو الحاد قدیم دی، یو الحاد جدید دی. اوس خبره دا ده چې د الحاد قدیم په منځ کې او د الحاد جدید په منځ، یعنی د دې دواړو په مابین کې فرق څه دی. نو دا خبره خو یاد ساتئ، په ذهن کې کېدی چې الحاد که قدیم دی او که الحاد جدید دی، دا د الله تعالی نه انکار کول دي، د خدای پاک نه انکار دی، یا د مذهب د یوې مقدمې نه یا د کل مذهب نه انکار دی. الحاد دی دغه. البته بیا بعضې داسې فرقونه چې هغه په دې کې شته دی، یعنی په دې معنا باندې چې مخکې الحاد په کم طرز باندې اوس په کم طرز باندې دی، نو په دغه اعتبارونو سره په دې کې په مختلفو اعتبارونو سره په دې کې یعنی فرق دی. داسې نه چې مثلا الحاد قدیم د خدای نه انکار او الحاد جدید د خدای نه انکار نه دی، یا د دې برعکس د خدای د وجود نه انکار کاغه الحاد قدیم دی او که الحاد جدید دی. د مذهب د انکار یا د مذهب د یوې مقدمین انکار کاغه الحاد قدیم دی او که الحاد جدید دی، په دې کې موجودو. دې دواړو کې اولنې فرق دا دی چې الحاد قدیم چې نو هغه زیات تر په فلسفیانه او منطقیانه طرز باندې، یعنی قدیم الحاد چې نو هغې ته بنیاد او طرز چې هغه د فلسفي او د منطق نه ورکړی شوی، هغې کې به منطقي دلایل صغرا کبرا او نتیجه به راویستلی کېده، هغه د فلسفیانو انداز و. اوس الحاد جدید چې دی نو دا په ساینسي بنیادونو باندې څه دی هغه ولاړ دی، او د دې دغه چې دی تعلق چې دی نو هغه د ساینس سره زیات وي. خو دې ځای کې به یاده دا خبره ساتئ چې یو خو ساینس دی، یو نظریاتي ساینس دی، یعنی تاسو ورته انګلیش کې آیډیالوژیکل ساینس وایي، نو د دې نه مراد دغه نظریاتي ساینس دی چې د وسنی الحاد بنیاد هغه نظریاتي ساینس دی. نو فرق باندې پوه شئ. ګوره مخکنی الحاد منطقي او فلسفي و، وسنی الحاد نظریاتي ساینسي دی. نو ګوره تعالی اوس چې رد الحاد کې د الحاد جدید په زمانه کې موږ وایو چې پاتې کیږو کنه، موږ خبره کړې وه، نو تعالی اوس ساینسي نظریات پیژندل پکار دي، تعالی آیډیالوژیکل ساینس د کول او د هغې مطالعه کول پکار دي. اوس هغه که منطق چې کوم جوړ منطق ته او ته چې هغه زه د رد الحاد دپاره زده کړمه او ساینس ته شا کړي، نو دا لږه مشکله ده. که تاسو که ما حقه د الحاد جدید رد کول غواړئ، نو تاسو دغه پکار سوي ساینسي نظریات، په هغې کې زیات طور لکه نظریه د ارتقا، چارلز ډاروین چې کومه تیوري پیش کړې وه، تیوري اف ایولوشن، بیا پای کې خاص کر د انسان ارتقا څنګه شوی و، نو دا خبره به تاسو لره زده کول پکار وي، دا نظریه به علی وجه البصیرت زده کول پکار وي. دویم کم چې د نیچرلیزم دی، یعنی دا به موږ تفصیل سره بیا ذکر کوو، خو نیچرلیزم دا تاسو لره زده کول پکار دي، ځکه چې د وسنی د جدید الحاد بنیاد هغه دغه دی. نو یو فرق دا شو چې پخوانی یعنی قدیم الحاد شو دا غي بنیاد منطق او فلسفه وا، او د جدید الحاد هغه ساینس یعنی نظریاتي ساینس دی، کاغه بیا نظریه د بیگ بینګ دا، که نظریه د چارلز ډاروین د تیوري اف ایولوشن دا، یا نیچرلیزم چې څومره دی نو دا دی. دویم فرق هغه د دې په مابین کې دا د الحاد قدیم او د الحاد جدید، چې الحاد قدیم چې نو هغه نسبتاً د الحاد جدید نرم لهجه کې بو، او دویم علمی مکالمې به کېدلې. دریم نمبر خبره دا چې هغه الحاد د علمی حلقو تر حد سو محدودو، داسې نه و چې عوامو ته راغلی، ولې پای کې به علمي مباحث او علمي مکالمه به وه، په علمي بنیاد باندې به سو رد کولو، او چې علمي اشخاص وي نو د هغې لهجه هم علمي انداز کې وي او نرم لهجه وي، سختي ورکې نه وي. اوس جدید الحاد چې دی
نو دا یو جارحانه صورت اختیار کړی دی او د مذهب خلاف سخت زبان استعمالول، د مذهب خلاف استهزاء کول، د مذهب طنز کول، دغه شان د مذهب خلاف یا خو فزیکلی او یا په سوشل میډیا باندې پروپاګاندا کول، د وسنی الحاد رویه د مذهب سره هغه داسې ده. نو قدیم الحاد شو هغه د علمی حلقو تر حد او علمی دغه نو علمی انداز سره نو پاغي کې کار دا چې لهجه نرمه وه. اوس لهجه چې د هغه یو جارحانه انداز دی، دغه شانته د مذهب استهزاء کول دي، په مذهب باندې طنز کول دي، دا ورکې دویم فرق دی. نو وسنی الحاد په اعتبار د قدیم سره خطرناک په دې معنا شو چې اوس د مذهب خلاف ته طنز او استهزاء کې نو دا خو څه شی ده؟ ګستاخی ده. بیا خو داسې سړي ته ډېره سختترینه سزا ده، ځکه چې د شاعر الله ګستاخی کول یا د اسلام ګستاخی کول یا د اسلام کې د خدای پاک چې کوم یعنی ذات د اسلام چې کوم بنیادی عقیده ده د هغې استهزاء او د هغې ته داسې لهجه استعمالول یقینا دا ډېره خطرناکه خبره ده. نو ګوره که دې ته وکتلی شي د الحاد جدید ګوره په اعتبار د الحاد قدیم سره ډېر زیات خطرناک و. دریم نمبر علمی او فکری سطح باندې هم په دې دواړو کې فرق شته دی. هغه څنګه؟ هغه داسې چې قدیم الحاد چې نو د هغې دلایل چې وو هغې کې څه نه څه یو فلسفي او عقلي رنګ به موجود و. یعنی منګه وی چې هغه به علمی الحاد نو پای کې به ګوره داسې څه نه څه د عقلیت هغه رنګ موجود و. خو اوس دا جدید الحاد چې دی نو دا اکثر په مغالطو باندې مبني دی، لکه د هغې داسې اعتراضات چې ټول مغالطي. داسې خبره به درته وکړي چې دوه متضاد څیزونه به په یو سوال کې راجمع کړي. نو وسنی الحاد چې دی دا دومره عقلي نه دی بلکې ټولې مغالطي دي. نو وسنی الحاد ردم ډیر آسان دی، غیر معقول دی، دا د سره عقلی پهلو ورکې شته دی نه. څلورم فرق ورکې دا دی او دا ډیر اهم فرق دی، دا یاد ساتئ چې قدیم الحاد دا په انفرادي توګه باندې او دا جدید الحاد چې دی نو دی اوس یو منظم شکل اختیار کړی دی. دا د یو تحریک او د یو تنظیم په صورت کې دی، دا یو مستقل مذهب ګرځېدلی دی. یاد ساتئ ښه وسنی الحاد چې دی د قوی موږ مذهب نه منو، خدا یو مستقل تنظیم دی، مستقل یو نظم لري، یو تحریک دی، مستقل یو مذهب دی. یعنی په دې معنی کې ته واخلي چې د مذهب نه انکار کوي نو بیا جدا ځان ته یو څه لاره ده، یو مذهب دی. پوه شوې په دې باندې. نو څلورم فرق دا دی چې پخوانی الحاد چې هغه انفرادي یو سړي به د خدای د وجود نه انکار کوي نو هغه به د هغه د ذات تر حد محدود خبره وه. وسنی الحاد چې دی نو دا یو اجتماعي، دلته کې مثلا ته د یو ملحد سره هغه څه وکړه هغه د خدای په شان کې مثلا لهجه خو د دې اسم هغه څه وي ګستاخانه وي، نو که ته د ده سره داسې یو رویه اختیار کې چې ضربه یضربو باب پې جاري کې نو بیا د دې ملحد په دفاع کې په نورو ممالکو کې ګوره هغه څه وشي احتجاجونه شروع شي او د ده ته یو ډېر لوی هغه سوي همدردي اظهارونه ورسره کیږي. نو پوه شوي په دې ځای باندې چې دا وسنی الحاد یو منظم او یو تحریک دی، مثلا یو مذهب دی. او قدیم الحاد چې هغه انفرادي توګه باندې ونه څه نظم او نه داسې څه ترتیب بس که چاته به ذاتي طور به د خدای د وجود نه انکار کوو نو دا به د هغه د ذات تر حده محدود، بل هغې داسې هم نه دي کړي چې مستقل دعوت به یې چلو، شعبې به یې قایم کړي. اوسني الحاد کې دغه ترتیب د باقاعده تشکیلونه کیږي، د میډیا دپاره کسان یې ساتلي دي، هغې ته پیسې ورکوي او دغه خپل تشهیر او خپل د الحادي افکار ور باندې څه کوي هغه خوري. نو دا فرق ډیر زیات ضروري، دا هم ډیر سنگین او په دې معنا باندې جدید الحاد څه دا ډیر زیات سخت دی. پنځم نمبر فرق هغه دا دی چې د قدیم الحاد په مذهب باندې اثر دومره نه، ولی قدیم الحاد ما تاسو ته چې انفرادي نو دا غي اثر هم محدود. اوس دا جدید الحاد چې نو په مذهب باندې یعنی د مذهب خلاف د دې اثر ډیر زیات دی. ولی یو خدا چې سوشل میډیا دور دی، د میډیا دور دی، فیسبوک ته، انسټاګرام دی، ټیک ټاک دی، یوټیوب دی وغیرہ، دا دنیا پلیټ فارم دي.
نو دې ته د خپلو افکارو د خورولو ډېر لوی مواقع دي. پوهېږي په دې خبره باندې. نو اوس چې دی د مذهب خلاف د دې الحاد د جدید الحاد اثر ګوره ډېر زیات دی. پوه شوي په دې ځای باندې. نو دا فرق ګوره هم یاد ساته او دا فرق هم دې خبرې ته اشاره کوي چې جدید الحاد د قدیم الحاد په اعتبار سره ګوره ډېر خطرناک دی. نو 5 فرقونه مې درته ذکر کړل. فرقونه به داسې نور هم شته دی خو ستاسو دپاره به دا پوره وي. بیا چې کوم دی نو زه به تاسو ته کتابونه در وښیم په هغې کې مطالعه وکړئ. نو نور هم خو خلاصه او اهم فرقونه چې دي نو هغه دا 5 فرقونه دي. ښه 5. یو فرق دا دی چې قدیم الحاد چې نو د هغې بنیاد په منطق او فلسفه او د جدید الحاد په نظریاتي ساینس باندې مبني دی او بنیاد نظریاتي ساینس دی. دویم فرق دا دی چې قدیم الحاد د هغې ملحدین رویه هغه نرمه وه او یو علمي اندازو. اوس جدید ملحدین چې دي د رویه هغه ګستاخانه او په مذهب باندې طنز او استهزاء کول داسې ده. نو دا یو جدا خطرناکوالی دی د جدید الحاد. دریم فرق دا دی چې قدیم الحاد چې نو د هغې په دلایلو کې څه نه څه عقلي او رنګ و. مضبوط دلایل نه و خو عقلي او رنګ پکې و ځکه هغه فلسفه او منطق باندې مبني و. او جدید الحاد چې دی نو دا ټول په داسې دلایلو باندې مبني دی چې مغالطي دي ټولې. یعنی دلیل لري نشته بس تشې مغالطي دي. یا هغه ساینسي مفروضات هایپاتیزس څه کوي هغه ذکر کوي. او څلورم فرق دا چې قدیم الحاد هغه انفرادي و او دا جدید الحاد چې دی نو دا اجتماعي دی. دی یو منظم شکل اختیار کړی. یعنی دا یو مستقل مذهب څه شوی دی ګرځېدلی دی. او 5م فرق دا چې ګوره د قدیم الحاد په مذهب باندې دومره اثر نه و یعنی د مذهب خلاف ځکه هغه یو محدود تر حده و. جدید الحاد چې نه د سوشل میډیا د وجې نه د میډیا د وجې نه ډېر زیات خور شوی دی او د مذهب خلاف د دې اثرات ډېر زیات دي. نو د 5 فرقونو تاسو د دې نه اندازه په خپله لګولی شئ چې په دې دور کې د الحاد خلاف کار کول دا څومره ضروري دي. نو د ټولو نه اهم کار په دې دور کې هغه د الحاد خلاف کار کول دی. پوه شوئ. نو ګوره خپل ژوند هغه دې خبرې ته وقف کوي چې موږ به د الحاد